د پاکستان د اف سی ځواکونو د شمالي برخې مشر آی جی عمران سرتاج په تیرا او باړه کې میشتو قومي مشرانو ته په خطاب کې ویلي چې له وسلوالو ډلو سره د هر ډول مذاکراتو دروازې په دایمي ډول تړل شوي او امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د حکومت د واکمنۍ په موخه خپل عملیات جاري وساتي. نوموړي چې په بالاحصار کلا کې د تیرا او باړې له قومي مشرانو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. هغه که څه هم وویل چې ولسونه به د لښکرونو جوړولو ته نه اړ کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې له ممنوعه ډلو سره هر ډول مرسته، پناه ورکول او هغوی ته د خوړو رسول به د زغملو وړ نه وي. د اف سی ځواکونو مشر په یو جدي ګام کې له قومي مشرانو غوښتي چې د اکاخیل په شادله سیمه کې د مدرسه، درس جماعت او جړندو کلي په څیر سیمې سمدستي خالي کړي، ترڅو پوځ هلته هدفي عملیات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اف سی مشر د هغو بېځایه شوو کډوالو په لاریونونو او احتجاجي کمپونو هم غوسه وښوده چې دا مهال په پیښور او باړه کې د خپلو حقونو لپاره ناست دي. د تیرا او باړې قومي مشرانو د جنرال سرتاج د ګواښونو او خبرداریو په ځواب کې ویلي چې د ریښتیني امن لپاره باید لومړی د ولس او ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمه شي. هغوی په ټینګار سره ویلي چې تلپاتې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې د امنیتي او پراختیایي پلانونو په جوړولو کې له ولس سره مشوره وشي او د عملیاتو پر مهال د خلکو د ژوند او مال د خوندیتوب تضمین ورکړل شي. د دغه سیمو مشرانو همداراز اعتراض وکړ چې له تیرا څخه د بېځایه شوو کورنیو سره یې د مالي مرستو کړې ژمنې نه دي پوره شوي او دا مهال زرګونه کډوال په خورا بد حال کې په کرایه شوو کورونو کې ژوند کوي.